زه چې ماشوم وم، غواړم بیرته د ماشومتوب هغو ورځو ته ور وګرځم چې هغه وخت یوازې پلار اتل و، مینه یوازې د مور غېږې پورې محدوده وه، د ځمکې تر ټولو لوړ ځای د پلار اوږې وې، تر ټولو سرسخته دښمنان مې یوازې او یوازې خپلې خویندې ورونه ګڼل، یوازینی درد مې ټپي زنګنونه وو، یوازیني شیان چې ماتېده د لوبو سامانونه مې وو او د خدای پامانۍ معنا تر سبا پورې وه. نه مې غم و، نه مې درد و، نه ژړا او نه فریاد. ماشومتوب مې کله کله دې ځوانۍ ته پیغور راکړي.